پیغمبر ته یی نبی اور نبی دا نبعن نوتل دے اور نبعن دا عربی گرامر کی عربی لغت کی دا عام خبری تا نہیں ہے اسی خو معنی دی خبر خدا دی تا عام خبری تا نبعن نہیں ہے عربی لغت کی حق خبری تا نبعن ہے تا حقا یو عظیم شان خبروی حقا محتم بشان خبروی لوی دا عظمت والا خبروی نو پیغمبر تا نبی ہے نو دا هم دسی خبری کئی تا حقا دیر شان اور دیر عظمت والا خبری وی هغه معمولی خبری نه وی هغه الله تعالی ذات سره تعلق ستون کی خبری وی هغه آخرت سره تعلق ستون کی خبری وی هغه د جهنت اور د جهنم خبری وی اور هغه دسی خبری وی چې هغه ادراک مونږ او تاسو نه پسترګو باندې نه په غوګونو باندې اور نه په عقل سره کولای شو هغه غیبیه خبره چې هغه الله تعالی رسي هغه پیغمبرانو ذریعہ سره هغه مونږ او تاسو ته بیانای لکه څنګه قرآن مجید مونږ او تاسو سره پروت دی اندرنګ د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه مونږ او تاسو سره پرته دي اندرنګ مونږ او تاسو تخپل خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کامیابی ولا لار خودلې دي د ناکامی ولا لار رته خودلې دي جنت رته بیان کړي د جنت ولا صفات رته بیان کړي جنت ته کم خلق زی هغه خلق ولا صفات بیان کړي اندرنګ جهنمی هم رته بیان کړي د جهنم هغه خطرناک حالات رته بیان کړي او جهنم ته کم خلق زی د هغه صفات هم بیان کړي دي نو دا هغه غیبیه خبرې دي اور هغه اهم خبرې دي هغه عظمت ولا خبرې دي هغه لوی شان لوی قدر احترام ولا خبرې دي صدا الله تعالی پیغمبرانو ذریعہ سره امتونو ته ورته کوي